سلامونه او نیکې هیلې مو منئ دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. په نننۍ ویډیو کې به د کچالو څخه د چپسو جوړولو په طریقه او د چپسو په ګټو خبرې کوو. نو هیله لرو چې د خوښې وړ مو وګرځي. ډېره اسانه طریقه ده، ویډیو را سره تر پایه وګورئ. نو د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د ملګرو سره شریکه کړئ. لومړی راځو د چپس جوړونې لپاره د غوره غوټې انتخاب ته. د چپس جوړولو لپاره باید ښه او پاک کچالو انتخاب کړو او د امکان په صورت کې داسې کچالو انتخاب کړو چې په هغې کې د شکرې اندازه زیاته وي، ځکه چې د هغې څخه د جوړ شوي چپسو رنګ ښه طلایي روښانه رنګ وي. کچالو ښه پرېمینځئ او شنې برخې یا سترګې ترې لرې کړئ. کچالو د امکان تر حده پورې په نري ټوټو باندې وویشئ. ځان ډاډمن کړئ چې د ټولو ټوټو پیړوالی سره برابر وي، ترڅو په یو وخت کې پخې شي. بیا یې پرېمینځئ ترڅو نشایسته د مخ څخه لرې شي او له سره کولو څخه د مخه یې وچ کړئ. د چپسو تیارولو لپاره سامانالات، دغه سامانالات دي، چاړه ده او د چپسو ماشین دی، همداسې پاچۍ هم استفاده کیږي. د کچالو پرېمینځل: لومړی کچالو په اوبو کې اچول کیږي او د هغې څخه خوسا کچالو، تیږې او نور بیګانه شیان ټولیږي. د کچالو پوستکی لرې کول: د کچالو څخه پوستکی په دوو طریقو لرې کولی شو چې عبارت دي له میخانیکي او کیمیاوي طریقې څخه. په میخانیکي طریقه کې د باتیج ډرم پیکلر په واسطه کچالو سپینیږي. په همدې ترتیب د سودیم هایدروکساید د محلول سره کچالو معامله کیږي ترڅو یې پوستکی جلا شي. میخانیکي طریقه د کیمیاوي طریقې په نسبت زیات عمومیت لري. د کچالو د پروسس مهمې طریقې: د کچالو د پروسس د مهمو طریقو څخه یوه مهمه طریقه یې د چپسو تیارولو په شکل دی. په افغانستان کې د چپسو ډولونه چې معمول دي عبارت دي له ساده پتري په شکل، ترینګل، تیرې یا د جرۍ لرونکي په شکل وي، د لختې په شکل یا سټیک، لایس په شکل چې په عام ډول په بازارونو کې مروج دي. د فرنچ فریزر په طریقه کچالو پروسس کول: لومړی مو کچالو ښه پاک پرېمینځل. د پرېمینځلو څخه وروسته مو د تراشک په واسطه پوستکی ترې پاک کړل. د پوستکي پاکولو څخه وروسته د چپسو کوچنۍ ټوټې د غوڅونکي ماشین په واسطه مو ترې کوچنۍ ټوټې جوړې کړې. د کچالو دا کوچنۍ ټوټې مو په پاکو اوبو کې واچولې تر 30 دقیقو لپاره. بیا مو له دې اوبو څخه وروسته په نورو تازه پاکو اوبو کې د 10 دقیقو لپاره واچولې. بیا له دې څخه وروسته د مرمل ټوټې په واسطه مو وچ کړل. له وچولو وروسته مو ورته غوړي په کړایي کې سره کړل. د غوړیو د سره کولو وروسته مو د کچالو غوڅې شوې ټوټې پکې واچولې. کله چې د کچالو ټوټې غوړي واخیستل، له غوړیو څخه مو راوویستل او پکې ته مو کېښودل چې ښه یخ شول. بیا مو بیرته په سرو غوړیو کې ور واچول او چپس مو ترې جوړ کړل او بیا مو ترې چپس راوویستل او په هموارو غوړیو کې مو ورته پاک کاغذ خپور کړ ترڅو ترې غوړي ښه وچ او جذب کړي او بیا مو تر 3 ورځو لپاره د کوټې په هوا کې وچ کړل او له دې وروسته مو د پیک یا بسته‌بندي کړل. د کیفیت د نه خرابېدو په خاطر په یخچال کې کېږدئ. د چپس لپاره غوره مواد: د کچالو د چپس تیارولو لپاره غوره مواد عبارت دي له کچالو، غوړي، مالګه. موږ هغه غوړي چې د ماهرو کسانو په واسطه یا په مهارت سره چاڼ شوي هایدروجن داره سایبین غوړي استعمالو. په صحیح وخت او تودوخه کې د دې لپاره چې خوندور چپس ترلاسه شي باید نباتي غوړي استعمال شي. د یادونې وړ ده چې د نباتي غوړیو څخه علاوه حیواني غوړي هم استعمالیدلی شي. مساله بابو استعمال: په ټوله نړۍ کې 112 ډوله مساله جات په چپسو کې استعمالیږي چې د هغې د جملو څخه ځینې په لاندې ډول دي: کیچپ مساله، پوټیټو پاوډر مساله، سپیشل چکن مساله، چکن اچار مساله، چیز ټیسټي مساله، اونیون اینډ چیز مکس مساله. د پورته مسالو ډولونو څخه علاوه مالګه او تور پاوډر په شکل سره مرچ هم استعمالولی شو. د چپس جوړولو ګټې: د کچالو چپس په زیاته اندازه شحم او انرژي لري. چپس د چاغۍ او انرژي د تولید ښه منبع ده. چپس اشتهاور دي. چپس د وریجو څخه وروسته په نړۍ کې ډېر غذایي ارزښت لري. چپس د اقتصاد په پیاوړتیا کې رول لري. چپس د کم مصارفو لګښت سره لاسته راځي، په کم لګښت سره ترلاسه کیږي. چپس د ماشومانو د تغذیې لپاره یو ښه منبع ده. د معین وخت لپاره ساتلو وړتیا لري.
د کچالو چپس څخه د تجارت په ډول هم کار اخیستل کیږي. د چپسو بسته بندي. سره شوي چپس په ډېرې چټکۍ سره د خپل چاپیریال د هوا څخه اوبه جذبوي او ژر نرمیږي او له همدې امله چپس باید د سړېدو وروسته ژر تر ژره بسته بندي شي. د پاکټونو خوله د چپسو د سړېدو څخه د مخه مه بندوئ، که نه نو د پاکټ دننه به د اوبو څاڅکي جوړ شي. بسته بندي باید د هوا او لندبل څخه مخنیوی وشي او بسته بندي د لاندې مقاصدو لپاره ترسره کیږي. په بسته بندۍ کې د چپسو فزیکي حالات په محفوظ سره ساتل کیږي. د بسته بندۍ په واسطه زموږ لاسته راغلي د چپسو محصول د خارجي عواملو په مقابل کې محفوظ ساتل کیږي. چپسو زیرمه کول. د چپسو د تیارولو څخه وروسته یو هم د چپسو خوندي کونه یا زیرمه کونه ده. د مسالې سره د چپسو معامله کونه وروسته چپس په پلاستیکي کڅوړو کې او یا المونیمي کاغذ او قوطیو کې خوندي کیږي. په کوم ځای کې چې موږ چپس خوندي کوو هلته باید رطوبت او د اقلیمي شرایطو باد باران درجه د حرارت څخه په امن وي او چپس هلته باید وساتل شي. دا وه د چپسو جوړولو اسانه او لنډه طریقه. هیله لرو چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او د ملګرو سره یې شریکه کړئ.